سلام پام رابولم د نن ورځو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون ژغورنې غورځنګ له نړیوالو بشري ټولنو وغوښتل چې پاکستان د پښتنو له وژنو وګرځوي. د یاد غورځنګ غړو د وزیرستان په جني خیلو کې د لاریون پر مهال یو ور بیا له نړیوالو وغوښتل چې پر پاکستان د فشار راوړي څو د پښتون له نسل وژنې لاس واخلي. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت تورن کړی چې هدفي وژنې کوي او د غورځنګ فعاله کسان په نښه کوي. هندي رسنیو د هندي چارواکو او ځینو پخوانیو هندي ډیپلوماټانو لخوا لیکلي چې امریکا له هند غواړي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه سرچینې په خبره امریکا پر نوې ډیلي فشار راوستی څو له طالبانو سره مخامخ اړیکه ټینګه کړي او له دغه ډلې سره خپلې ټولې اندېښنې شریکې کړي. خلیلزاد وایي طالبانو هوکړې ته ژمن او پر امریکایانو یې هیڅ برید نه دی کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمای خلیلزاد په وروستۍ تازه مرکه کې ور بیا ویلي دي چې طالبان کابل او ننګرهار وروستیو بریدونو کې لاس نه لري او دا بریدونه د سولې سبوتاژ په هدف د داعش خراسان ډلې کړي دي. خلیلزاد ویلي طالبان تر دې دمه د دوحې تړون عملي کولو ته ژمن دي او هیڅ داسې نښې نشته چې طالبان دې پر نړیوالو ځواکونو کوم برید کړی وي. د امریکا کانګرس وایي امریکا باید افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور وساتي. د امریکا د کانګرس غړي ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي او استخباراتي حضور وساتي ترڅو القاعده او داعش ډله د حملو لپاره مرکزونه ترلاسه نه کړي. ولسمشر غني امنیتي ادارو ته وایي د طالبانو او نورو ترهګرو پر وړاندې مو اقدامات لا جدي کړئ. ولسمشر غني یو ځل بیا امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې لا ډېر جدي اقدامات وکړي. نوموړي د هوایي او ځانګړو عملیاتو د قلو اردو له قوماندانانو سره د خبرو ترڅنګ د هیواد له 11 قلو اردوګانو سره خبرې کړې دي او دوی ته لارښوونه کړې چې په خپلو کې د بل هر وخت پرتله همغږي ډیره کړي. ولسمشر په دې خبرو کې ویلي چې افغانستان په سیمه کې بېساری او زړور پوځ لري او اوس د دې وخت چې د ترهګرو د بریدونو له زیاتېدو سره هممهاله خپله وړتیا وښایي. او وروستی لنډ خبر مو دا چې په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 6402 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح نن په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې په تېرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا 349 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.